دا پجمع باندې منځ شرعي حیثیت یې څه دی؟ نو دا فقهاء دا علماء یو لویه ډله صحابه کرام او تابعین هم پکې دي، هغوی فرمایي چې پجمع منځ واجب دی، پجمع منځ واجب دی او جمع نه کول سخته ګناه ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي زړه مې غواړي چې ځوانان را جمع کم او په هغوی خشاک را جمع کم او د ځان په ځای بل امام کما او هغه خلک چې بلا عذره په کورونو کې لمونځ کوي ورشم او د هغوی په کورونو اور پورې کما ویې سوځوم. خو دغې کورونو کې ماشومان او زنانه دي چې په هغوی جمع لازمه نه ده. پیغمبر علیه السلام رحمت للعالمین ډیر زیات رحم والا دومره جوش کې راغلی دی چې کم خلک کور کې لمونځ کوي چې اور پې ولګو. وی دې نه معلومیږي چې په جمع لمونځ فرض او واجب دی. او حدیث مبارک کې راغلی دی لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، د جماعت د ګوانډي لمونځ نه کېږي مګر په جماعت کې. څه مطلب؟ په جمع. جماعت کې خو جمع کېږي، د جماعت د ګوانډي لمونځ نه کېږي مګر په مسجد کې، یعنی په جمع لمونځ کېږي. بل حدیث کې راغلی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ویو نابینا صحابی د پیغمبر علیہ السلام خدمت کې حاضر شو، عرض کوي ما سره داسې څوک بنده نشته چې ما جمعه ته پورې راولي او بیا مې بوزي، نو که تاسو اجازت کوئ نو زه به کور کې لمونځ کوم. پیغمبر علیہ السلام ورله اول اجازت ورکړه چې روان شو نو بیا ته تپوس کوي وی د اذان اواز تاسو کور ته درځي؟ او غوي او بانګ اورما. پیغمبر علیہ السلام او فرمایل بیا خو تعالی جمعه ته راتلل پکار دي. او بل روایت کړي چې بیا خو ستاره پاره څه گنجائش او رخصت نمومم، یعنی خامخا برز کړون دې څوک د سرنین جمعه ته برادي په جمع به موږ کې ځان لبه نه کې. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي پیغمبر علیہ السلام فرمائی من سمع النداء فلم یجب، هغه څوک چې د اذان आवाज یې واورید فلم یجب او دې جماعت ته حاضر نشو فلا صلاة له، د دې لمونځ کیږي نه. نو باندې आवाज کور کې اوري جماعت ته ناراضي ستا لمونځ نه کیږي الا من عذر، مگر د شرعي عذر په وجه کې کور کې بیا به لمونځ شي، لکه سخت بیماری د پاسېدو نه. د دې احادیث په بنا عبد الله ابن مسعود، ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم وغیرہ هغوی دا فتوا ورکړې ده چې د کم بنده کور د جماعت سره دومره نږدې وي چې اذان اوري بغیر د شرعي عذر نه چې جمع ته حاضر نشوي د لمونځ نه کېږي. د اورېدو نه د اذان اورېدو نه مطلب دا چې بې لوډ سپیکر आवाज اوري، په لوډ سپیکر خو په میلیونو لري आवाज راشي، نو بغیر لوډ سپیکر متوسط आवाज باندې درمیانه आवाज باندې یو سړی بانګ وای دا आवाज چې تر کنه پورې راشي دغه کورونو والا سړی به جماعت وی دغه بزرگان ورکعوا مع الراکعین دلیل ګرځي او نور روایات وسره عمره اخلي. هغه کوم روایاتونه چې معلومیږي چې د جماعت ګوانډي د جمع نه بغیر لمونځ او نشو، د دې مطلب دا چې کامل ثواب او نشو، لمونځ پکې کېدو وشو خو کامل ثواب او نشو. لکه یو سړی چې هغه د فرض ډیویژن قابل دی او هغه په تر ډیویژن کې پاس شو، هغه د یاري چې خپل سند نشي خوله چې زه پاس شوم، نو تراشه په جماعت کې په جمع منځو کا، نو د جمع د مانځو ثواب د دومره دی چې تا خپل علاقه ټوله ټاپ کړله، هر چا ته خپل سرټیفیکیټ خولی شي
او چې ځان له دیو کو نو پشرق ډویژن کې پاس شو چاته خولم نشي. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کم بنده چې غواړي چې سبالا یعنی د محشر پر ورځ د الله په مخ کې د مسلمانۍ په حالت کې ملو شي هغه له پکار دي چې 5 منځونه ادا کولو پابندیو کی په داسې ځای کې وکړي چې کوم ځای اذان کوي یعنی جماعت کې په جمع دی وکړي. ځکه چې الله پاک ستاسو پیغمبر ته هدایت طریقې ښودلې دي او 5 منځونه په جماعت سره ادا کول دې ته سنن هدا ویلي دي. نو که تاسو دا منځونه په خپلو کورونو کې اوکې لکه چې د جماعت نه د جمع نه ځان لکون کې په خپل کور کې یو خاص بنده یاد کې لکه د فلانی په شانتي کور کې اوکې نو تاسو د خپل پیغمبر سنت پرې خودل او که تاسو د خپل نبی سنت پرې خودل تاسو به گمراه شئ. بیا فرمایي چې کوم بنده اودسو کې ښه طریقې سره او بیا جماعت ته رخ وکړي الله د په هر قدم نیکی د عمل نامه کې لیکي یو درجه ولا اوچتای یو ګناه معاف کوي. او بیا فرمایي من خپل مجمع داسې مونده چې منافق چې داغه نفاق بخکارو د دنه غیر ټول خلک به په جمع کې حاضرېدل د جماعت نه به نه پاتې کېدل ځان لمونځ به نه کوو تر دې چې بعضې بیمار به راتلی نه شو نو 2 کسو به نیولو جماعت ته به راته په اوږو به یې لاسونه ایښي را روان به. په دې بیان کې د مانځه پوره تاکید او اهمیت او ضرورت هم ذکر شو وسره دا درجه بیان شوله چې دا په سنن هدا سنت مؤکد کې نو که یو بنده د عذر شرعي په وجه باندې ځان لمونځ وکړي او جماعت کې شریک نشي نو د هغه مونځ وشو خو سنت مؤکد ته نه ترک شو. که عذر ورته و نه دی ګناهګار او که بغیر د عذر و که ګناهګار دی. او که یو بنده ځان لمونځ کول دی عادت جوړ شو په کور کې مونځونه کوي نو دی عادت جوړ شو دا سخت ګناهګار شو. خصوصا چې داسې یوم ځان لکوي بلم ځان لکوي اکثر جماعت شار شي د کلي جماعت شار پروتي او خلک کورونه کې مونځ کوي دا ټول کلی ګناهګار دی د سزا لایق دی. قاضي عیاض رحمت الله علیه لیکي وایي که د یو کلي ټول خلک کورونه کې مونځ کوي جماعت ته نه راځي نو اول ورته په نرمه ووایه که په نرمه پوه نه شي نو جهاد ورسره وکړي قتل یې کړي چې جماعت ته ولې نه راځي. د جماعت نه غیر بل ځای کې چا جمع وکړه علماء فرمائی د جماعت نه بار کور کی دکان کے میدان کے کہ پجم امون چا اوکو نزل بند جمع ثواب ورکی یوم اس پو ویش یا پپنجیش او کنا. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دیل ترجیح ورکر را چې د جماعت فضیلت به دوی تم حاصل شي دا کور کی دکان کې کلو میدان کې چې جمع وکړه د دوی د جمع ثواب وشو. البته په مسجد کې چې کوم د جمع ثواب د اقا فضیلت وته نه حاصل جماعت تراشه. د ځان لمونځ یو ثواب دی ځان لمونځ چې کې دا یو په یو دی او د خپل محلي جماعت ته چې راغللې هلته دې مونځ وکړو نو کم از کم 50 ثواب دی وګټل. یو روایت کې 50 دی بلکې 20 نو کم از کم 50 ثواب دی وګټل. د محلي جماعت کې مونځ وکړو او کدا مونږ د په داسې جماعت کې او که هغې کې د جمعې مونځ کېږي چې هغې ته جامع مسجد وایي نو په جامع مسجد کې به څومره ثواب وشي 12,000
او 1500 منځونو ثواب یو مونږ د پجامه مسجد کې وکړو نو د دې یو مونږ ثواب څومره دی 12,000 منځونو ثواب دی په یو منځو ګټو فکر کوا پجامه مسجد کې یو مونږ 12,000 منځونه او که مسجد اقصا ته لاړلې او الته یو منځ که نو په مسجد اقصا کې ستا دا یو منځ 62 کروڑ او 50 لاکھ منځونه ثواب دی شو 2 کروڑ او 50 لکه منځونه ستا د یو منځ نه جوړ شو مسجد اقصا کې او که مسجد نبوي ته لاړلې او الته د یو منځ که نو بیا ستا د یو منځ ثواب 3 میله او 12 کرب او 50 ارب منځونه دی شو اوس د انسو ته غوږ کېږده چې دا انسې درځي په مسجد نبوي کې یو منځ چې دی وکړو نو 3 میل او 12 کرب او 50 ارب منځونه ته جوړ شو او اوس د پس خدای مسجد الحرام ته بوله چې هلته یو منځ کې نه د هغې ثواب څومره دی 31 سنگ او 25 قدم دومره ثواب دی په یو منځ شو اوس دا ثوابونه چا بیان کړي دي چې دا دونه دي دا د یو حدیث مبارک په تشریح کې مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا بیان کړی دی او دا انسان داغه دي نو دې کې دا څه انسان داسې دي چې موږ خو په سکول کې چې اورېدې نو کروڑ او 10 کروڑ پورې میاد کړی او پاته سلو نو دا کروڑ او 10 کروڑ نه اقواته انسان نه وي او دا انسان دا د هندوستان انسان دي دا سکول زاړه استادان وغیرہ هغې نه ما تپوسه کړه دې انسان وي دا موږ له نه راځي او دا د دیوبند په عالمانو کې یو بزرگ مولانا عنایت احمد صاحب خدای دې اجر ورکړي دا انسې غلي کړي دي نو بیا مې د هغې نه زده کړه دي انسې تاسو هم زده کړئ که نه په دې اخبارونو کې دا ملیون راځي دا پېژنئ 10 لاکھ ته 1 ملیون وایي 10 لاکھ 1 ملیون دی او 10 کروڑ دا 100 ملیون شو نو یو ارب ته بیا بلیون وایي یو ارب ته بلیون وایي او بیا 10 کرب چې جوړ شي نو د 10 کرب نوم دی تریلیون دا د عربی الفاظ دي ملیون ملیون بلیون تریلیون انګریزان راغله او دا ټکي هغوی واغېستل نو ملیون بلیون تریلیون یې ته جوړ کړ دي د عربی خو انګریزان هم بیا غشتي دي ملیون بلیون تریلیون انګریزی ته وړل اصل الفاظ دا ده ملیون بلیون تریلیون عرب والو او نیل او 10 نیل او پدم او 10 پدنګ او سنگ او مهاسنگ دا د هندوستان نمونه دي مولانا زکریا صاحب کتاب کې به کوم ځای ګورئ فضائل حج کې وګوره واقیموا الصلاة او قائموي منزل را وآتوا الزکات او زکات ادا کوي ورکعوا مع الراکعين او رکوع کوي د نور رکوع کوونکو سره په جمع باندې منځ کوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين